دی خو کرامت په اختیار نشي ښکاره کېدلی. د دې لا تعداده مثالونه شته چې صحابه کرامو کرامتونه په خپل اختیار ښکاره کړي دي. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله واقعا می په موټر کې راسپورم، زه په موټر کې کتاب ګورم، اوس مې دلته کتاب کتی د اشرف علي تهانوي رحمه الله کتاب مې کتی، د ملګرو ته بیان کړل. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله د دنیا یو مشهور ولی الله دی. باچاو باچهي یې پرېښول، ملنګي یې شروع کړله. واقعه یې ورده ده. ملنګي چې شروع کړل، زوی پر باچهي کښېنستی، د اولیاو په پیرس کې غټ نوم لري. بیا اشرف علي تهانوي صاحب مبارک یې واقعه داسې لیکي، و یو ورځ یې د ده زوی دی او وزیر ورسره دی ورلل، وایي راځي دا پلار به راولو، دا باچهي ته دا څه کارونه شروع کړه د زموږ پلار. چې ورلل، پلار یې د دریاب پر غاړه باندې په یو زړه ګدړۍ کې پروت دی. د زمانې باچاو په باچهانو کې یو غټ باچاو، خو باچهي یې پرېښول، ملنګي یې شروع کړله. ملنګي یې نه ده شروع کړې، د باچهي څخه د ملنګۍ څخه یې باچهي شروع کړله. اصل کې چې دی پر ناست و هغه ملنګي وه، اوس چې ځینې ولاړې اوس باچهي سوله. خو ظاهري خلک خو نه د ظاهري باچهي ته باچهي وایي، دا خو باچهان نه دي. اصلي باچهان هغه دي چې د خلکو زړونه یې خپل کړل. اصل باچهان هغه دي چې مخلوقات ورته تابع سوله. دا د خولې باچهان، دا د زور باچهان، دا باچهان نه دي. اشرف علي تهانوي رحمه الله وایي وزیر و هغه زوی چې ورلی، ابراهیم ابن ادهم رحمه الله د دریاب پر غاړه باندې ناست دي. هغه ورته وایي راځه زارۍ ورته شروع کړلې، باچهي ده، باچهي ته راځه، تا څه کارونه شروع کړل؟ ابراهیم ابن ادهم صاحب ورته وایي باچهي ته د سره ځم، په یوه شرط ځم. وایي په کوم شرط ځې؟ وایي زه یو ستن د دریاب ته غورځوم، دا به برته راته راکاږي، عبارت سره ځم. هغه ورته وایي ور ویې غورځوه. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ستن ور وغورځول دریاب ته، وزیر ته ول وسې راوکاږه د دې دریابه څه بس در سره ځم. نه په دریاب کې ستن پیدا کېږي. خلک یې ورمخ کړل، خو حکومت دی، باچا دی، چې هر څومره قدر خلک پسې وګرځول ستن نه پیدا کېدل. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته اوس یې زه درته پیدا کوم، که ما پیدا کړل بیا خو به تسلیمیږي. وایي او پر مایانو یې غږ وکړي، وایي ازما ستن راکړي. دغه باچهي ده. د دریاب ټولو مایانو په خولو کې ستنې نیولې دي، ورته راویستلې. وایي دا دي. ابراهیم ابن ادهم ورته وایي دا ستنې نه غواړم، زما ستن راکړي. یو مایع ډوب سو، د هاخوا یې د ده ستن ورته راوکښل. وایي دا دي. ابراهیم ابن ادهم ورته وایي تاسو باچایان یاست که زه باچا یم؟ باچهي وستاسو ده که زما باچهي ده؟ اصلي باچهي دغه ده چې د الله ټول مخلوق یې تابع دي. اصلي باچهي دا ده چې د اله العالمین جل جلاله مخلوقات یې په قول کوي. اوس دلته دا خبره کوم، وایي کرامت د ولی په اختیار کې نه دی. دا خو د دیوبند علما دي، اشرف علي تهانوي رحمه الله واقعه ذکر کوي، دا نه دی په خپل اختیار باندې کرامت ښکاره کوي چې په مایع باندې ستن راکاږي. خو دغه دی په اختیار یې ښکاره کوي. ته څنګه وایې چې کرامت د ولی په اختیار نه دی؟ لہذا کرامات د اولیاو کله کله د ولی په اختیار وي، ټول عمر هم نه، خو کله کله په اختیار نه وي. دا خبرې چې نن در کومو خلو راوځي چې کرامات نسته یا کرامت د ولی په اختیار کې نه دی، په دې پوه سه چې دا بدبویه خلک دي. لہذا د الله د اولیاو سره، د اله العالمین د نیکانو بندگانو سره تعلق ساتي. شه